په کابل کې د تولیدي توکو د صادرونکو سوداګرو نوې ټولنه جوړه په فعالیتی پیل وکړ. ضرورت بیشتری احساس می‌گردد که در راستای انکشاف صادرات در کشور فعالیت‌های بیشتری صورت بگیرد. در این راستا اتحادیه تاجران صادرکننده تولیدات داخلی در کشور ایجاد شده تا بتواند با هماهنگی با نهادهای دولتی امارت اسلامی افغانستان در افزایش صادرات محصولات داخلی در کشور نقش ویژه‌ای را ایفا بکنند. البته این اتحادیه اگر بتانه خوب اتحادیه باشه میتونه عزت ببخشه به افغانها، چون عزت افغانها در تولید است و صادر است و از گشنگی و مصرفی بودن برایم بیرون و از خیرات گرفتن از کشورهای دیگه برایم بیرون و تولید بکنیم و صادر بکنیم. بنابراین برشان تبریک میگیم که بتانند یک اتحادیه پرکار و سالم بمانند. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه تر ډیره لوړه شوې ده او له ډیری هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. دغه راز سوداګر وایي هڅه یې دا ده چې په هیواد کې د تولید او صادراتو کچه لوړه کړي. ما فقط تقاضای ما از حکومتی است که به خاطر صادرات افغانستان سهولت‌های بیشتر ایجاد بکنند. خب شما میفهمید که عمده‌ترین اقلام صادراتی افغانستان در این زمان محصولات یا فرآورده‌های زراعتی ماست و فرآورده‌های زراعتی ما موسمی یا فصلی می باشه که در یک فصل اینا به بازار عرضه میشه و متاسفانه که دهقان ما امروز زندگی بخورنمی رو خود داره به دلیل زیر فروش و پایین محصولات زراعتیشان و شما میفهمید که مسئله کشور یا همسایه شرقی ما مشکلات خیلی جدی را فراره ترانزیت و مرزی ایجاد کرده. هر از گاهی که روابط سیاسی ما با اینا کمی تیره میشه و یا نزدیکی ما با هندوستان بیشتر میشه، اینا مشکلات که مرزی را ایجاد میکنن و سبب از این میشه که سالانه به میلیون ها افغان متضرر شود. حالا نیاز است که ما بالای راهی بدیل فکر بکنیم. اتحادیه صادرکنندگان تولیدات داخلی تلاش بری داره تا بالای راهی بدیل فکر بکنه، بازارهای جدید را در کشورهای دیگه ایجاد بکنه و همچنان تمرکز بیشتر ما بالای ازی خود باشه که چطور ما بتونیم کالای داخلی خود مطابق به معیارها و استانداردهایی که ما هدف صادرات ما به کشورها است اونا را ایجاد بکنیم و یا بفهمیم تا مشوره بدیم به تولید کننده‌های ما که مطابق کدام استاندارد و معیارات اونا تولید بکنن. منګه په داسې یو جغرافیه کې واقع یو چې همیشه وخت پردیو هیوادونو ته د وارداتو یا د صادراتو په موخه باندې احتیاج لري. اسلامی امارت خصوصي سکتور نړیوال تجارتي سازمانونه باید چې افغانستان د دغه یو حالت څخه بیرون او په یو تجارتي میدان باندې هغه تبدیل کی. فرزند اصلی کسی است که دل بسوزانه به این خاک، دل بسوزانه به آبادی وطن و فرزند اصلی کسی است که علم معنوی و علم اقتصادی خدا، ظرفیت و توانایی خدا در کشور خود مصدر خدمت به جامعه شود. برای اشتراک کنندگان کنکور خزانی به طور قرعه یک اراده موتر نو لکسس کرولا را به شکل تحفه اهدا می نماید. ناگفته نماند که مراسم قرعه کشی در حضور داشته بزرگان و رسانه ها به طور شفاف برگزار خواهد گردید. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په هیواد کې سلګونه تولیدي فابریکې او شرکتونه فعالیت لري چې تر ډیره ښه او کیفیت لرونکي توکي پکې تولیدېږي. صنعتکاران او ملي سوداګر وایي هڅه یې دا ده تر څو تولید شوي توکي بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي او د وارداتو کچه راټیټه کړي.